ژبه په شونډو او پیزوان په ننګو ساتي. ژبه په شونډو او پیزوان په ننګو ساتي. عجیبه خلک د زیارت په لیونو ساتي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتونیار ټي وي چینل ملګرو، نن تاسو ته د پښتونیار ټي وي د سټوډیو نه د جاوید شاه درمان صاحب یو ډېر د درد نه ډک د غربت د درد نه ډک کلام چې کوم دی هغه شریک کوم. امید کوم چې ستاسو به خوښ شي. درمان صاحب وایي چې دومره غریب هم چې ګنډلو ته مې ستنه نه وه، دومره غریب هم چې ګنډلو ته مې ستنه نه وه، بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه، او غریبي دومره چې ازغې هم په ازغې وباسم، غریبي دومره چې ازغې هم په ازغې وباسم. قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې غنه نه وه، او څه بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل، څه بلا ګران دي د پردي جیب نه پیسې وباسل. نن مې لیدل د یو مزدور د لاس سرمنه نه وه، او د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله، د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله. د ښار کوڅې ټولې پخې وې، چېرته ونه نه وه، او درمانه تلې مې کدې ته هم واپس راغلمه، درمانه تلې مې کدې ته هم واپس راغلمه، په دې خبره چې د مور راته بخښنه نه وه. دا و د جاوید شاه درمان صاحب کلام. د درمان صاحب د کلام نه پس په مینوالو موږ تاسو سره په دې کې نن یو بل غزل، ډېر ښکلی غزل د عباسین یوسفزي صاحب هغه شریکو چې که قسمونه وکړم بیا مې هم توبې ماتېږي، که قسمونه وکړم بیا مې هم توبې ماتېږي. جانان چې وګوري په ما باندې خولې ماتېږي، او دومره باریکې شوې چې بوج د حسن نشي وړی، دومره باریکې شوې چې بوج د حسن نشي وړی. یو ځل به خامخا د ښکلو نرۍ ملې ماتېږي، او اعصاب مې دومره د غمونو تسلسل پاخه کړه، اعصاب مې دومره د غمونو تسلسل پاخه کړه. قسم په خدای که مې یو غم ته حوصلې ماتېږي، او زما د کلي پیغلوکۍ او مستې مستې جونه، زما د کلي پیغلوکۍ او مستې مستې جونه اتڼ او تیل کوي بنګړي اکثر په دې ماتېږي. او چې د تیارو سیلاب کې راشي د غمونو ګرګې، چې د تیارو سیلاب کې راشي د غمونو ګرګې. د اوښکو بند مې تمامي عمر د شپې ماتېږي، او څه په جړا جړا یې وویل په نیمه لار کې، څه په جړا جړا یې وویل په نیمه لار کې. زه نوره نشم تللی جانانه زما خپې ماتېږي، او زلمو راپاسئ مغربي جاګیر ته لارې نیسو، زلمو راپاسئ مغربي جاګیر ته لارې نیسو. د مشرقي ځوانۍ غندل مو بې نیټې ماتېږي، او د مرګ پس مې چېرته بر د غره په څوکه ښخ کړئ، د مرګ نه پس مې چېرته بر د غره په څوکه ښخ کړئ، چې زما قبر ته د ښکلو پیکړې ماتېږي. او لوز رانه ماخله په ما ګرانه زورور اشنا، لوز رانه ماخله په ما ګرانه زورور اشنا. ما نه خو عمر له په چل چل کې وعدې ماتېږي، او حیران په دې یم چې غورځنګ کې کمی نه راځي، حیران په دې یم چې غورځنګ کې کمی نه راځي. د عباسین په زړه دننه تیږې شنې ماتېږي. مینوالو دا د عباسین صاحب کلام او د درمان صاحب کلام. امید کوم چې ستاسو به خوښ شوي. تر بل پروګرام پورې ما ته راکړئ اجازت. مینوالو که دا پروګرام ستاسو خوښ شو نو دا ویډیو شیر کړئ، پیج لایک کړئ، زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.